له تاسو نه څوک نه خفه کېږي. یو دقیقه توهین وکړه یا 2 دقیقې توهین وکړه، دغه کتابونه صحابه وته. خبر ته وکم یو منټ ما خبر ته وګورم چې نه توهین کوم نه کنځلې کوم. صحیح دی کا؟ الحمدلله زه شیایم الحمدلله. صحیح دی. ته نه یو تاسو کوم. صحیح دی. نور ټول او کې میوټ شوي. یزید چوغو یزید کو صاحب منا مو تجواب راکړه. صحیح دی کا؟ یزید چوغو وام اوریدله دا خبره مې واوریدله. یو خبره که را سره کوي همداسې به په مخکې م ځو چې مسلمانانو مستفید سي او حقیقت مسلمانانو ته ښکاره سي. یوه خبره موافق را سره یوه خبره بیا به جواب هم تر پایه او ځلې کوي وروسته یې کوي اوس یې وکړه، لیکن خبره به یوه کوو مخکې به ځو پسې. خبره ته وکم کری نه کنځلې کوم نه توهین کوم. صحیح دی که نه؟ یزید چوغو یزید چوز وایو پسترکو یزید د معاویه رضی الله عنه زوی ده. د تا 2 امامانو ورسره بیعت کړی ده، امام حسن علیه السلام او امام حسین. خبره ته وکم نه کری مخکې مې څه درته وویل، مخکې مې څه درته وویل چې بیا به نرکو په ځان کې پیدا کوې، بیا به غوږ نیسې، چالو کېږي به نه خبره ته وکم مخکې مې درته وویل که کنځلې کوې شروع سه زر شروع سه. دا لایف خراب ده که نه؟ خبره ته وکم لایف دی نه کنځلې کوم نه درته توهین کوم. صحیح دی. لایف خراب ده. دا لایف به بند کړو که دلته د سړي زمن در پکې نه وي، خو دا لایف به بند کړو یا یې در سره شیر کړي یا د دغه د دین له دښمنانو سره تر څنګ ودرېږي دا لایف ریپورټ کړي. دوستانو زر کوو لږ مې یو منټ صبر وکړه دلبره، یو منټ صبر وکړه تا ته وخت درکوم. دوستانو کوشش وکړئ 800 کسان چې په 800 کسان تاسو تر اوسه 1 میلیون نه دی پوره کړی. زر وکړئ دا سکرین 1 میلیون ته ورسوي چې دغه لایف لږ سم سي. یو خبره واورول شي یو خبره وانه ورول شي دا تاسو ته بیا خوند درکوي. کوشش وکړئ زر ته 800 وکړئ. خارجه محترم आवाज ارزي جنان ته کوشه په نامو مسلمانانو आवाज ګرځي کری ما و صحیح دی کری आवाज چلک صبر وکړه. یا خدای مو په دې غبرګو سترګو ړانده کړه چې دلته د پیغمبر دفاع ته په دې رڼو سترګو ګوري او بلا وهلي یاست. په دې غبرګو سترګو الله جل نور خو څه نه درته وایم ځکه د پیغمبر په دفاع کې غیرت نه کوئ. اله العالمین مو د پیغمبر له شفاعت نه په ورځ قیامت محرومه کړه. الله مو د رسول الله د تاسو په منځ کې داسې دیوال په ورځ قیامت ودروله. امين. راځه دې ځای ته اوس اواز راغله. صبر اوس صبر ما میوټ ما کوي. خبره ده یو منټ صرف نه سړی زو خو غوږ ونیسه. صحیح ده کنه؟ ته مو مخکې مې درته ویل چې یوه خبره یوه خبره ته وکم یو منټ مو میوټ ما کوي کوم نیټه دې سره. صحیح ده کنه؟ دا ریوار راغی په داسري والا دا ریوار دم اخیری وار د نور مزغنه در سره خرابو څنګه په داسري دا ریوار په داسري ولې خبره ته وکم یو منټ کری بابیلا تاسو دا دی نیټه دې کنه یو منټ کری دا حیثیت نه لري. دې ته چې ورته وایي چې مخکې مې څه درته وویل مې بندوي مې کری کنه مو تاسو وبروکا پلیز مایک نه بندوم زه نیتو منیټری د موس میک بندای. صحیح دی کنه؟ ته مو تاسو وبروکا اوس وکس یزید هغه څوک ده چې د تا څلرم امام زین العابدین علیه السلام ورسره بیعت کړی ده. اول وادي ورېدل د تا څلرم امام زین العابدین علیه السلام د تا په کتاب کې ورسره بیعت کړی ده. اوس یزید ته په کومه سترګه ګوري، د مسلمان او که د نه مسلمان؟ خو یزید مسلمان ده که نه دی مسلمان؟
وستانه خو داس جواب می درکړل مسلمان د ځکه د تا په کتاب کې د تا امام ورسره بیعت کړی دی. زه یم چې یزید نه دی مسلمان. یزید کومې جامې کې تو ته راغلی دی؟ صحیح دی که نه؟ ښځې جامې کې ته راغلی دی که نه جامې کې ته راغلی دی؟ صحیح ده. یزید مسلمان نه ده، لغیر یعنی له کافر سره بیعت کول د یو معصوم امام دا روا ده؟ کاری یزید نر و که ښځه و؟ هغه به بیا وروسته زه درته ووایم چې څومره دغه یو 2 سانتي یو 2 متر و، هغه به بیا زه درته ووایم. اوس خبره دلته دا ده، تا پوښتنه وکړه چې یزید کافر و، موږ ته د جواب راکړل له دغه کافر سره د تا څلورم امام معصوم امام بیعت کړی د له کافر سره د یو معصوم امام بیعت کول روا دي که ناروا؟ خبره ته وکړم کریم، تو مو ته ځواب نه راکړو که نه؟ تو مو ته بلې د شی ته لوړې. صحیح دی که مو ځواب مو ته راکړه. موږ اهل سنت والجماعت یزید ته فاسق فاجر قاتل وایو، فاسق فاجر قاتل وایو. لیکن د تا په کتاب کې د تا څلورم امام ورسره بیعت کړی د له یزید سره، ته څنګه یو چاته کافر وایي چې هغه امام دی بیعت ورسره کړی ده؟ اوس ته ما ته لږ ځواب راکړه که نه؟ ما خبرې ځواب راکړه چې یزید نر و که ښځه و؟ یزید نر و که ښځه و؟ اوس که مې د تا له کتاب نه درته ثابته کړه چې له اهل بیتو نه یې ښځم کړې ده، په هغې باندې به چیم زېږولي و، بیا به نر ومنې؟ خبره ته وکړم کري بله وکړه وکړې. مهرباني یزید ښځه و که نر و؟ مهرباني نه قربان، ما ته ځواب راکړه که نه کري؟ تونې یو منټ خبره ته وکړم، ته لا یو هغه چې لا یې صحیح دی که نه؟ سوره ګفټینګ ته لګېږي، ما ته وایه زه درته وکړم صحیح دی که؟ ښه ما ته ځواب راکړه پوه شوې؟ ما ته پاته دی چې ته د لا یو کوم یې که نه؟ دا ته خپل د سنیانو دپاره نغې کوې چلایي صحیح دی که نه؟ ته خپل د هغه ګفټینګ پاره چلایي صحیح دی؟ بیا چالو شوې بیا بټن در باندې ومه که نه؟ بابیلا یو منټ په دغه ځای کې سنو ما دا ګفت اوس بیا ګفټینګ ته راغلی و دی الله بنده. ما تا وویل چې یزید مسلمان و که ودې ویل چې نه یزید کافر و. ما یو کوچنۍ پوښتنه درنه وکړه چې د تا امام بیعت ورسره کړی، آیا د تا امام غلط کار کړی که ښه کار کړی ده؟ اوس خو جواب خو ما ته هم راکړه. داسې یزید نر و که ښځه و، هغه باندې به هم وروسته خبرې وکړو. خو کري ځای تو ځواب زه درکوم صحیح دی، ما ته یو بل ځواب راکړه. یزید ښه سړی و که ښه سړی نه و؟ د تا په کتاب کې خو ښه سړی معلومیږي ځکه تا امام ورسره بیعت کړی ده. د تا په کتاب کې، د ما په کتاب کې بد سړی ده، د ما په کتاب کې بد سړی ده، د تا په کتاب کې ښه سړی ده ځکه امام د بیعت ورسره کړی ده. ډز بد سړی و؟ د تا په کتاب کې ښه سړی ده، آیا مویا ته پاته نه وه چې دو فاتح پجیر دی؟ آیا مویا ته پاته نه وه چې دو فاتح پجیر سړی دی یزید؟ آیا مویا ته پاته نه وه چې دو فاتح پجیر سړی دی یزید؟ د تا امام ته پته نه وه چې دا فاسق و فاجر ده، ورتلل بیعت یې ورسره کول؟ آیا هغه ته پاته نه وه چې دو فاتح پجیر و؟ فلورې وزوای و دا خبره خو دا اوس تا کوم وای دی الله بنده معرفت الامام. مسلمانانو دا خبره زه تاسو ته ښکاره کړم چې د دوی په کتاب کې به دا بعضې عام شیخو دلته پوهه لري، هغه خو پوهه لري په معلوماتو پسې ګرځېږي. اوس بیا تا ته زه د تا له کتاب نه قاري صاحب چې تر څو حواله پیدا کوې ما ته یو خبرې اجازه شته چې زه پوښتنه ترې وکړم؟ صبر وکړه دلبره صاحب دغه دلبره خبر ته ما ته ځواب راکړه که نه کري؟ غوږ ونیسه دلبره غوږ ونیسه یو خبر ما سره که قاري صاحب ته حواله پیدا کوي تا ته خو مخکې خبر ته غوږ ونیسه تپوس درنه کوم زه کریڅه تپوس درنه کوم بیا ما ته دغه وکړه. تا مخکې وویله چې یزید نر و که ښځه که نه؟ زه اوس تا نه پوښتنه کوم ستاسو مهدي نر و که ښځه خو تر اوسه پورې معلومات هم نشته.
زه ورځ ځواب نه در کوم چې تو کریم ته ځواب نه وي راکړی. صحیح ده. ښه بستر صحیح دی کری فاتح فجیر و یزید کنه و اوس یې درکوم اوس لیک صبر یزید فاتح فجیر و کنه و ته مو کتابو ته ما وځه فاتح دینه ولا صبر غوږ ونیسه فاتح وکنو. جواب درکوم کری یو منټ کری ځواب چپ نه ما کوم کو ته ما وځه کتابو ته نامو ته ریل څنګه ریل ته نو سم ریل را سپو شو کتابو می تبونه هغه د منیټره میوټ ما لګاوه. صحیح صبر مې بندوي اډمینانو سړی تو په ځان کې پیدا کړی سمه خلاص څنګه مې یک بان کا ته ځون ته څنګه مسلمانې ته مسلمانې الا مو تا غره کو ځواب راکو مې بندوي مې باید الله بنده او غرق سی په پښتو نه پويږي ته به یزید څنګه یو منټ خبر مو ځواب راکو وښ سید وښ يزيد انسان مثلا يزيد څوک ملائکه و انسان و چی شي زرکا ځواب يزيد څوک دلی خو راوکه انسان و پیران و ملائکه و يزيد څوک وای فاتح فجر انسان خو یو منټ خبر ته وکم یو منټ کری یو منټ پلیز یو منټ ته څنګه یې شیا مسلمان کړل یو ملت وخت مزایا کوه ته کتاب نه مانی چې د غړ وایم چې شمو کې د مټاکای وایم ځواب راکا ځواب نشره کوي گیفټینګ ته نوځي غلې مولوی سی کونټیا ځواب راکا کونټیا څوره توهین تا خو ځنه کوم. صحیح دی یو منټ زه مجبور شوم زه تاسو مجبور کوم مو ویل میوټ کاوه. صحیح دی کا ته څنګه شیا ته ایس ته هغه کافر صح او خدای قسم داسې کافر یا لکه ټرمپ سي کافر ده تو چشمو کې مټاکای وایم کونټیا ته بسره وغه پیګه ورکش افر ورکش وخايه د ایمان دی وخايه زبر ته ما درک پریده زبر یو منټ خبر ته لري سیای کاری کنه څه شیا برو بخیر لري کړه دیوالو یا داسې چلو سره مکوي اډمینانو تاسو خپل د ملامتیا ز په تاسو درچو سبته وای چې میوټ کوي دا وای ولې میوټ کوي نه دا اوس تاسو کوم جواب ورکول سي نه دا تاسو به د شخص سلمان سره ونه خيست څه ضرورت تاسو ورته وای سو پلان یو دغه وشو پلان دا شان دا لمو سره نه خیده دا لمو سره نه د ما دا کیمرا غټ کړی زو ځته د په کتاب کې د امام زین العابدین علی السلام بیعت لدی خلکو سره د تخکار کړ متعال جل وعلا حقيقي دین را کړی نو تاسو د دوی سره ځم دغه سی وخه د ثابت کړی ضرورت څه شي معرفه الامام په لسم جلد خټول غوښي مسلمانانو ټول غوښي معرفه الامام په لسم جلد په دې کې مسلمانانو غوښي د کتاب کې د دې کتاب 255 صفحه ده معلومه کې درته کنه 255 صفحه ده انتقاد رأي المحدث القمي في عدم ذكر بعض الحقائق التاريخية دا د دوی لوی محدث ته لاندې کتاب ته وګوري سي خضر تخکارسي ونقل لي المرحوم الصديق البار الكريم سماحة آية الله سيد صدر الدين الجزائري أعلى الله مقامه أنه كان ذات يوم في بيت المرحوم آية الله سيد محسن الأمين العاملي ويدغى سيد محسن الأمين دا دوی لوی شخصيات دا سيدهم دا أو محدثهم دا لدسر دي چا بحثوا ثقة المحدثين شيخ عباس القمي دغ شيخ عباس القمي انتقاد وكرل پچا باندي ومحسن الأمين باندي دي تشي انتقاد وكرل سي ولد تاريخي حقائقنا پخپل كتاب كي ذكر كردي دي تصور تواي
فقال المرحوم القمي مخاطبا المرحوم الامين. دا دواړه د دوی محدثین دي، دا دومره د چا چې محدثین دومره خائنین وي هغه به بیا نور څنګه خیانت نه کوي. وای لما ذکرت فی کتابک اعیان الشیعه، دا د دوی د تاریخ کتاب ده. دغه ثقة المحدثین معتبر عباس القمي دغه سید محسن الامین توای وای تا ولی په خپل کتاب کې بیعت الامام زین العابدین علیه السلام لیزید ابن معاویه بیا لاندې لعنت په دو په پلار باندې ویلی ده. وای ولې دا بیعت ذکر کړی ده په خپل کتاب کې؟ ولې وای دا بیعت ذکر کړی ده؟ هی اوس غوږ سیه اوس فقال إن أعيان الشيعة كتاب تاريخ وسيرة. دا وي دي تاريخ أو دي سيرة كتاب دا أعيان الشيعة. ولما ثبت بالأدلة القاطعة، أي سيد دا أهل بيت دا محسن الأمين دي دوي محدث دا أغوي ويسكن بقطع دلائل ويرة ثابتة سولا. نو ما په خپل کتاب کې بیا څه شی ده وګوریا. فقد بايع الامام السجاد عليه السلام، فقد بايع بلا شك امام السجاد عليه السلام ليزيد سره بیعت کړی ده. فكيف لا اكتب ذلك ولا اذكره؟ زبا څنګه دا نه لیکم په خپل کتاب کې او ذکر به نه کوم في التاريخ ومثل هذه البيعة وسورة وقوريا ويدغ بيعت دي إمام السجاد ليزيد سرا دا ويداسي ثابتة كبيعة أمير المؤمنين عليه السلام أبا بكر لك تنجسي ويدي علي رضي هو بيعت لأبو بكر سرا ثابتة دا دي ليزيد سره د امام زین العابدین علیه السلام بیعت وای داسې ثابت. قاری صاحب محترم دا یو هغه څه وایي چې وایي دا درواغ دی، بس جواب یې درکړي. مهرباني وکړه هغه صاحب، مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم. څنګه یو ښه جوړې؟ مهرباني هغه صاحب. قاری صاحب یو تپوس درنه کوم که نه؟ دوه وکړه. که څلورم امام د یزید سره بیعت کولو که نه، نو بیا د امام حسین ولې دروغټه قرباني ورکړل؟ څه شی؟ که څلورم امام بیعت کولو که نه یزید سره، نو بیا د امام حسین ولې دومره غټه قرباني ورکړه کربلا میدان کې؟ نو امام حسین علیه السلام سره خو تاسې خیانت وکړل. امام حسین علیه السلام خو راغلل د دې دپاره چې لکه څنګه چې خپل ورور محمد ابن الحنفیه ورته ویل د حسین علیه السلام ورور چې ای ورور جانه دا د کوفې شیسې دي، له پلاره سره دې خیانت کړی ده، له وروره حسنه سره دې خیانت کړی ده، مزه له تا سره هم خیانت کوي. نو امام حسین علیه السلام چې تلل که تاسو خیانت ورسره نه وای کړی او دا امام زین العابدین علیه السلام چې له یزید سره بیعت وکړل په همدغه خاطر بیعت ورسره وکړل چې دا شیسې دي د اهل بیتو په نامو دا ټول خائنین دي، له اهل بیتو سره خیانت کوونکي دي، ځکه له یزید سره بیعت وکړل. امام حسین علیه السلام خو د اسلام او د دین دپاره قرباني ورکړه، په دې کې شک نشته، خو ارمان چې تاسو خیانت ورسره نه وای کړی او تاسو دوکه ورسره نه وای کړی، لکه څنګه چې د تاسې کتابونه وایي، زه نه وایم د تاسې کتابونه وایي. ښه د تا چې کوم کتاب ورسره وکږلو دا بیخي زموږ کتاب کې نشته. سیده دا دیوه خبره یو نه صبر مسلمانانو غوږ نه په همدغه ځای باندې ودرېږي، په همدغه ځای وایي دا د مو په کتابونو کې نسته. مسلمانانو دا وګورئ، دا معرفة الامامه د چا ده؟ نوم چې ګورئ یو متر نومي ده، سماحه العلامه الراحل، سم ورته متوجه سي وینئ دوستانو، آية الله الحاج السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني. أغليك سماحة آية الله العلامة الراحل آية الله الحاج السيد محمد حسين الحسيني الطهراني. دا دي تا معتبر علامة ومحدث دي تاريخ دا
دا د تا آیت الله دی الله لویه نښه ده، دلته بیا راسې وایي دا د مو کتاب نه ده. ښه پیره مو زده کړي ډز له خپل کتاب نه انکار وکړي. خاصه صحیح شو کنه، زه اوس یو تپوس درنه وکړم کنه، صحیح ده؟ دا دې اوس ومنله، دا کتاب دې اوس ومنل چې د تا د لوی آیت الله د الله لویه نښه دغه کتاب ده. نه زه یې نه منم کنه، زه اوس تنه یو تپوس کوم، صحیح شو؟ ښه صحیح. مهرباني نو سینې منې نو آن کا کنه د سکرین کې ښکارم کا. او تا هغې باندې دا تپوس ماشاءالله تاسې والا پرمختګ کړی د دې زړه سره امکی صاحب. تاسې والا پرمختګ کړی حقیقي دین له چا سره ده بیا یې مني؟ حقیقي دین له اهل سنت سره ده، کله شیعه ورسره ده، که وویل سي حقیقي دین له اهل سنت سره ده بیا یې مني؟ او ته ورکوي کنه ته ورکه. اولا دا سوال ورته ولیک نه بیا منې منې که مې درته ثابته کړه چې حقیقي دین د چا ده، که ویل چې د اهل سنت بیا به کلمه وایه دلته. بالکل ته ور ثابته کول د ما کوم کس شان ده ورته ولیکه زبیر جان، ورته ولیک زر نه سکرین باندې شو کا کاری صاحب دی دا هغه د سکرین شو کوم. نه اوس یو دقیقه دا ټر جی پی ټي د 12 امامان مني؟ د چیټ جی پی ټي څه کومه دا کنه عجیبه خبره نه ده مسلمانانو، یو عجیبه خبره درته وکړم، عجیبه خبره دا د ټر جی پی ټي د کفارو یو پر صبر وکړه زه د مسلمانانو دا ټر جی پی ټي د صبر ټر جی پی ټي یو کافر د پغه باندې باور کوي، کفارو یو پرګره بیت الله الحاج دی الله لویه نښه، اهل بیتم ده، امام و سید ده اهل بیت. لایب د سر نشر کړی مایک ته خلاص کړم کې صاحب آپشن درغه مایک خلاص او څه بلا ده کوم کتاب د چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت خوا بدیږي، په ناموس خوا بدیږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي امتی ځان بولي، هغه کسان دی واوري او هغه کسان دی تر نورو مؤمنانو مسلمانانو ورسوي. قدرمندو دوستانو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت باندې حمله او ای مسلمانو په دغه دوه سترګو راته وګوره او دغه دوه غوږونه دې کلاو کړه چې د ما خبرې ورباندې واورې، بیا وروسته خپل کار دې کوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت، د ناموس، د صحابه او د اهل بیت او دښمنانو ته بیا ورونه وایې او کنه هغه دې تا خپل کار او الله جل وعلا دې وکړي چې دا خبرې مې تر هغه خلقو پورې ورسیږي چې تر ننه پورې دې خلقو ته ورونه وایي او مسلمان ورته وایي. قدرمندو دوستانو، نن به یو ځل بیا د تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عزت، د ناموس، د پیغمبر علیه السلام، د امهات المؤمنینو چې کوم سپکاوی د دې خلقو په کتابونو کې راغلی ده دا به درته په ګوته کوم او تی د خپل پیغمبر په خاطر واوره او ویښ راته کښېنه او نورو مسلمانانو ته یې ورسوه.
قدرمندو دوستانو که تاسو خیال کړی وي ډېر وخت کې بعضې خلق په ما دا انتقاد کوي چې قاري صاحب دې خلقو ته تاسو ولې وایاست چې مسلمانان نه یاست. ما یو دوه مثاله درکړي دي تکرارا بیا درکوم چې ښه مو سر ورباندې خلاص شي. ګوري یو د خلقو هغه نقصان ښکاره کول وي یا د دوی عقاید ښکاره کول وي او یو هغه ته د مسلمان نه ویل دي. ما تاسو ته ویل که د یو چا ګاډی موټر خراب سي مستري ته یې بوځي یا دغه کوم موبایل ته سي اوس ګورې دا خراب سول مستري ته دې یوړل چې در جوړې کړي نو هغه ته وایي چې دا د ما موبایل خراب ده. هغه درته وایي چې په دې کې دا عوارض ده درته په ګوتې کې خرابي درته په ګوته کړي. دغسې ګاډی دې بوتلل هغه مستري درته د دې ګاډي خرابي درته په ګوته کړي نو ته اوس په دغه وخت کې هغه مستري ته نسې ویلی چې د ما موبایل دې را خراب کړل یا د ما ګاډی دې را خراب کړل. دا اعتراض په هغه نسې کولی هغه فقط دا خرابي تا ته په ګوته کړې ده. نو لکه څنګه چې په هغه د ګاډي په مستري باندې دا اعتراض نسې کولی همداسې شکل په ما یا په نورو علماو هم نسې کولی ځکه ما د دوی کفر درته را نقل کړی ده ما د دوی زندیقیت درته را نقل کړی ده. هغه درته ښیم چې وګوره نن تاسې وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي توهین او سپکاوی د امهات المؤمنین و توهین او سپکاوی چې منافقې ورته ویلي کافرې ورته ویلي زانیانې العیاذ بالله ورته ویلي وایي د رسول الله په ژوند هم زنا کولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مرګ نه وروسته هم زنا کولی. ای په نامه مسلمانه د تا د پیغمبر د عزت خبره ده د تا د هغې مور چې قرآن درته ویلی دي چې وایي دا د مور ده د هغې بې عزتي د هغې توهین او سپکاوی درته په ګوته کوم بیا دې خلقو ته بیا له دې نه وروسته ورور وایه که یې نه وایه. ته که ځان د رسول الله امتي بولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت او په ناموس دې خوا بدېږي بیا وروسته بیا دا فکر وکړه چې آیا دا خلق د موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دغه له عزت سره دغه له ناموس سره څومره بغض و عداوت لري. قدرمندو دوستانو زه تاسو ته اولنی یو کتاب ښیم ښه راته متوجه سیه او د رسول الله امتیانو نه مې هیله دا ده چې دا لایف در سره پورته کړي چې څوک یې امتیان وي چې امتیان نه وي له هغه نه مې هیله نسته او نیجې نیت کوم. الله دې وکړي چې دا خپرونه تر پایه پورې ورسیږي او د موږ بعضې ملایانو ته وایمه چې ای ملایانو د دې خلقو دا عقاید ورته په ګوته کړي مسلمانانو که مو په ګوته نه کړل په دنیا او آخرت کې به مختور یاسته هم د الله په مخ کې هم د رسول الله په مخ کې مختوري به یاسته. دا عقاید ورته په ګوته کړي دې خلقو ته په سلګونو کلونه موږ له دې خلقو سره ګزاره کړې وه د دې خلقو عقاید مو مسلمانانو ته نه ښکاره کول. دا خلق اوس دومره سپین سترګي سول چې اوس په میډیا کې فیسبوک کې یوټیوب کې ټلویزیون کې وغیره وغیره په هر ځای کې کینی خلقو ته چیلنجونه ورکوي وایي د رسول الله بیبیانې وایي کافرې وې صحابه وایي کافر ول العیاذ بالله فلانۍ د رسول الله بیبي وایي زناکاره فاحشه وله العیاذ بالله. راسه اوس یې درته په ګوته کوم. مسلمانانو ورونو الله جل وعلا دې وکړي چې په دې خبرو باندې مو سر خلاص شي. اولنی کتاب عقود المرجان في تفسير القرآن چا لیکلی ده السید نعمت الله الجزائري. دا سیدم ده دا ځان ته سیدم وایي دا لوی علامه ده لوی محدث ده. دا په دې خپل تفسیر کې د دې سورة التحریم 115 صفحه ده. تاسې دې کتاب ته وګورئ مسلمانانو ښه ورته متوجه سي. د سورة التحریم د دې آیات په ترجمه کې راوړي وایي فخانتاهما قال والله دا قسم کوي. دا روایت له کوم ځای راوړي هغه روایت هم پسې درته ښیمه وایي الا الفاحشه وای په قرآن کې چې کوم دغه آیات کې لفظ راغلی ده چې فخانتاهما یعنی د نوح علیه السلام ښځه وای زانیه وه د لوط علیه السلام ښځه وای زانیه وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي عائشه رضی الله عنها وای زانیه وه العیاذ بالله. ورته وګوره وای ولا یقیمن الحد على فلانه
فيما أتت في طريق البصرة. وای کله چې د موږ مهدي راسي، کله چې وای د موږ مهدي راسي، وای دا مهدي به عائشه رضی الله عنها لقبر راباسي. لڅه شي به راباسي؟ لقبر به وای راباسي. څه شي به ورکوي؟ سزا به ورکوي. لڅه شي به راباسي؟ لقبر نه به راباسي او حد به ورباندې جاری کوي. او اول کتاب د چونډۍ مسلمانه د تا مور ته چې څوک وایي مړه مور دې دا به له قبره راباسم دې زنا کړې ده او حد ورباندې جاری کوم. آیا ایمان و غیرت به دې قبول کړي؟ نو نه به قبلوي. کیدای شي بې غیرته مسلمانه وایي سینې قبلوي، نو د رسول الله په عزت کې بیا څنګه قبلوي؟ وایي د رسول الله بیبي به په دې باندې به د موږ مهدي سي راسي حد به ورباندې جاری کوي. دا یو کتاب، دا د دوی بل لوی معتبر تفسیر ده، لوی معتبر تفسیری ده او صحیح ترین تفسیری ده، تفسیر القمی. څوک وایي چې صحیح ترین تفسیر ته د دې له کتابونو درته ښیم. تفسیر القمی د دې کتاب قمی، شیخ قمی د دې کتاب دوم جلد ده، سم ورته غوږ سئ، 362 صفحه ده. مسلمانانو دې ځای کې دی آیات راوړي. فقال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فقال دا قمي وقسم الله لدي جملينا لدي لفظ نسي فخانتاهما لدينا مراد والزنا دا قسم الله سي وبل ستري مراد ندي ولا يقيمن الحد على فلانه دلت لفلان مراد عائشة رضي الله عنها. هذا ذكر جنگ جملنا مخكي بسورية سدارات له فيما أتت في طريق وكان فلان يحبها. دلت بكنايو كدا نمونه ندراولي خو بل كتاب كي زدا نمونه درت خيما دا تفسير القمي، دا تفسير القمي او اغبل تفسير مي درته خودل سيدا خلق سواي وای عائشه رضی الله عنها زنا کړی و او د موږ مهدي سی وای کله راسي دا به ویل قبر راباسي حد به ور باندې جاری کوي. اے مسلمانه دا د تا د پیغمبر عزت ده، د تا د پیغمبر د عزت خبره ده، د تا د پیغمبر د هغې بیبي خبره ده چې قرآن درته وایي دا د تا مور ده، دا د هغې مورجانې دي عزت خبر ده سي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ده رازو بل تفسير تي بسيراسا دا تفسير نور الثقلين. ده خورت متوجي سي مسلمانانو تفسير نور الثقلين ام دغه خبري پکراوړي ده سي قسم پو الله ودي آياتنا مراد سي فخانتاهما دا وي زنا ده سي دي لوط عليه السلام دي نوح عليه السلام خزم زنا كاروي او دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيم وي زنا كاروا خان. په دې ځای کې یوه بله خبره دا کتاب وګورئ وای الصراط المستقیم د دې کتاب دریم جلده څوام دریم جلده 155 صفحه ده. تاسې وګورئ قالو موږ ښیي وای اهل سنت والجماعت وای برأها الله في قوله وای دوی وایي چې الله عائشه رضی الله عنها پاکی بیان کړی ده په دې آیات کې اولئک مبرؤون مما یقولون. قلنا روافض و مجوسیان وایي موږ وایو ورته چې ذلک دغه آیات کې چې کومه پاکی راغلی ده دا وایي د نبي علیه السلام دپاره راغلي چې هغه وایي زنا نه ده کړې. لا لها د عائشې رضی الله عنها په پاکی کې وایي نه ده راغلي بلکې عائشې رضی الله عنها وایي زناکاره و زنا یې کوله. الله دای بل کتاب اوس همداسې څوکه څوکه مخکې پسې ځو دې ته وګوره دا کتاب د عائشې رضی الله عنها د زنا په نامه باندې لیکلی ده. کتاب یې لیکلی ده. چا لیکلی ده؟ عادي ملا نه خیر ورته وګوره آیت الله العلامه، آیت الله دی الله لویه نښه، العلامه علامه، المحقق محققم دا زنديق دا خنزير، الشيخ محمد جميل حمود عاملي
ای په نامه مسلمانه ته څنګه د رسول الله د عزت دښمنانو ته ورور وایې؟ ته څنګه د رسول الله د ناموس دښمنانو ته ورور وایې؟ چې څوک ورته ورور وایي الله مو له دې خنزیرانو سره په ورځ د قیامت راپورته کړه. مسلمانانو دا کتاب ښه ورته متوجه سیه. د دې کتاب فما دې ځای ته وګورئ او الخبر الرابع، ځکه زه د دې کتاب هغه اصلي صفحه درته را اخلم. دا کتاب ته ځو، دا ده خيانة عائشة بين الاستحالة والواقع آية الله العلامة المحقق. کې داسې د مؤمنانو ډېره خوابه داسې، ځکه د انسان زړه درد کوي. په خدای قسم دا شیان سې بیانوي، لیکن راسه مسلمانانو د مسلمانانو د رسول الله امتیانو د دې کتاب څومه صفحه ده؟ 90 صفحه ده. څومه صفحه ده؟ 90. په دې 90 صفحه کې ښه ورته غوږ سیه. په دې 90 صفحه کې ښه ورته غوږ سي. وګوره وأن مسألة عفة بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بتلك الدرجة التي يتوهمها المسلمون اليوم. ولکه څنګه چې نن مسلمانان عقیده لري فکر کوي چې د نبي علیه السلام ټولې بیبیانې پاکې وي، وایي نه مسأله وایي داسې نه ده، بل عکس، بلکې وایي عکس ده. هو الصحيح او دا وایي صحیحه خبرم ده حيث إن عائشة البطلة الكبيرة في ترويج سيناريو دعارة وصدور الفاحشة. وعائشة رضي الله عنها سیدی وی رندی خانه و مردگاو خانه وی چلول خپلی موی دا کار کول. دا سمورته وګوره. إن عائشة البطلة الكبيرة في ترويج سيناريو دعارة دي زنا مركزون وتواي، وعائشة رضي عنها دي زنا مركزون چلول او وصدور الفاحشة او دي خپل مویدا کار کول. ای په نامه مسلمانه دا دي تا مور دا عائشة رضي الله عنها خي، دا دي تا دي رسول الله عزت ده، دا دي رحمة للعالمين بيبي ده، دا دي رسول الله اغا بيبي ده سي په جنت و دنیا په ټولو کې دا بيبي ده، دي تا دي رسول الله عزت ده. دی وی رندی خانه چلول خپلی میدا کار کول. وی تماما كأبيها وی لکه پلار تیم وی دی رندی خانی دی چلولو گوره. و عمر بن الخطاب دایم پسی خودلی ده. لکه په تفسیر البرهان کسی رازی. تفسیر البرهان مخی ما تاسو تاو خودل، تفسیر القمی می در تاو خودل. و سو گوریا دی زی تاو گوری. دی کتاب سما آلتی روایت راوڑی پا کم کتاب کی؟ پا تفسیر نور الثقلین کی، یا پا تفسیر برهان کی، یا پا تفسیر القمی کی. ولا يقيمن الحد على فلانه. وی کلسی حد جاری کوي پا فلانه پا چا عائشه. کلسی دی دوی مهدی راسی عائشه رضی اللہ عنها با ویلا قبر رباسی حد با وربانی جاری کوي. عائشه رضی اللہ عنها کشکی لکلی وایسی دا مهدی برازی ابو جهل براباسی سی نبی علیه الصلاة والسلام سره دخمنی کړی و، یا به فرعون راباسی سی دی خدایی دعوی کړی و، یا بل لیکن دا مهدی څوک راباسی؟ دی رسول الله بی بلا قبر راباسی او بیا سزا ورکوي. څوک دی دوی مهدی؟ فيما اتت في طريق البصره وكان فلان ای طلحه رضی الله عنه سوای لدی سره محبت کول، دی وی په لارې را روان ول، نو هغه دی زنا نسبتونه سي دلته ورته کړي دي. ورسته پسې راسه په نامه مسلمانه، ورسته پسې راسه وای الخبر واضح الدلاله. لاندې ورته وګوره د دې کتاب څومه صفحه ده؟ 91 صفحه ده. ورته وګوره وای الخبر واضح الدلاله على صدور الفاحشه من عائشه وحفصه. وای دا ښکاره دلیل ده، واضح دلیل ده سي عائشه رضي الله عنها وی زنا کوله او حفصه رضی الله عنها چې دواړه د رسول الله بیبیانی دي،
دواړه د رسول الله عزت دي، دواړه د مؤمنانو میندې دي. وای دې دواړو څه شي کول؟ زناوې وای کول. وای وګوریا وای په دې آیات کې څه راغلي دي؟ لأن المثل الذي ضرب الله تعالى في سورة التحريم إنما هو لعائشة وحفصة، بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما، بلکې وای آیاتونو نه په صراحت سره منافقت د عائشې او د حفصې او د دې دواړو د کفر دا وای په صراحت سره ښکاره کیږي، لکه څنګه چې وای محدث مجلس فی بحار الانوار کې وای دا خبره کړې ده. المحدث المجلس بحار الانوار واسمه هغه کتاب تبین چې په بحار الانوار کې د مجلسی زنديق کومه خبره کړې ده. مسلمانانو بحار الانوار پاسو ګوري 22 جلده 233 صفحه ده. علامه مجلسی دا زنديق او دا خنزیر روس په خپل کتاب کې څه وایي؟ بل التصريح بنفاق عائشه وحفصه وكفرهما. عائشه او حفصه دا دواړه وای منافقان وي او کافری وي. د رسول الله بیبي ته مخکې مزانیه ورسته بیا پسې درته خیمه، اوس پسې منافقه او کافره په بل کتاب کې، اوس پسې غوږ سه. اوس ای د رسول الله امتی د خلقو ته ورور وایه او که د رسول الله په عزت دی خوا بدیږي. بل کتاب تی مسلمانانو راسي دا مجلسی دی دوی لوی محدث ده، لوی محدث ده. وای عائشه و حفصه دواړه منافقی و کافری وي. بل کتاب تراس کتاب الاربعین. یو دقیقه وګوره دا کتاب دا دی لوی مرجع بل کتاب ده، کتاب الاربعین محمد طاهر القمی شیرازی، د دې 415 صفحه ده. اواز مسته در سره مسلمانانو؟ وقاري صاحب اواز د سلیدو دې ځای ته وګوري. بل کتاب الدليل الأربعون ما ورد في مثالب أعداء أهل البيت عليهم السلام مما يدل على إمامة أئمتنا الاثنا عشر أن عائشة كافرة مستحقة للنار. عائشة رضي الله عنها كافرة أو دا حقدار دي جهنم. استغفر الله. حارث صاحب د دې خدای خلک ټول مشرکین دي، په خدای مونږ ته خو ډېر دې زړه راخپه لږ صبر وکړي. مؤمنانو مسلمانانو دي رسول الله امتیانو ته وایم نقل کفر نه باشد، را نقلول دي کفر نه ده. زه پوهېږم د رسول الله د حقیقي امتیانو به زړه خفه وي، زړه بېدرد کوي. په خدای قسم دې موږ له زړه نه ویني څاڅي، په الله قسم، په رب مې دې قسم وي. دا خلق موږ له دې خپلو مسلمانانو سره خیانت کړی ده. دا دومره کلونه چې د دې خلقو عقاید مو نه دي ورته ښودلي، د دې خلقو عقاید مو ورته نه دي په ګوته کړي. ګورې مجلسي وویل دا د دوی لوی محدث ده، دا خبرې مه هېروئ. مجلسي وایي عائشه او حفصه منافقې او کافرې وې. دغه شیرازي لوی مرجع ده د دوی، هغه وایي چې عائشه جهنمي ده او كافرة ده العياذ بالله. او قمي واي عائشة رضي الله عنها زانية والعياذ بالله. طبرسي واي عائشة رضي الله عنها زانية. مجلسي واي نور الثقلين تفسيري واي، قمي تفسيري واي عائشة رضي الله عنها فاحشة والعياذ بالله. وس رازو دي حكم بیا دوی لکتابونو پسې درته خیم. رازو بیرته هغه خپل کتاب ته رازو، هغه خپل کتاب ته رازو. په کوم کتاب باندې چې مو خبرې کولې تاسو دې ځای ته وګورئ. وای فضرب المثل بمريم انما هو تعريض بزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم. وای دغه د مریم علیها السلام مثال سی ورکړی ده. دا وای د نبی علیه السلام د دوه ښځو دپاره یې ورکړی ده. لم تحصنا فرجیهما، چې دوی وای خپلې شرمګاوي له حرامو وای نه دي ساتلي. لم تحصنا فرجيهما عن الحرام قبل وبعد شهادة رسول الله. يعني دي نبي عليه السلام زونداي ودي خزو وي زناوي كولي خو نبي عليه السلام وي زوندور سره كول. استغفر الله. نبي عليه الصلاة والسلام وي زونداي ول. نبي عليه الصلاة والسلام شوي شهيد مسول دا كاري كول. الله أكبر لا إله إلا الله.
دا خنزیر دغه زندیق لوی علامه او محقق دا خبره کوي. وګوریا وای اللتین هغه دوه بیبیانې لم تحصنا فرجیهما عن الحرام قبل و بعد. تاسې وګورئ مسلمانانو بیا په دې ځای کې راځي وای وهذا الخبر متصل بالسند الذي ذكره القمي. دا وای متصل سند ده په دې کې وای کمزوري خبره نسته. نو وای فلا يشكل عليه احد بانه بلا سند. وای څوک دې دا اشکال نه واردوي چې دا روایت سند نه لري، بلکې وای دغه قمي خنزیر سیده چې د عائشه رضی الله عنها د زنا خبره سې کړې وه. وای وهو ثقل الامین باتفاق العلماء الامامیه. د ټولو 12 امامه شیعه و په نسبت باندې وای قمي زندیق و خنزیر سیده. دا وای ثقه ده، دا وای څه شی ده؟ دا وای ثقه ده او امین ده. داسې وای کوم روایت د عائشه رضی الله عنها په باره کې راوړې ده چې دې وای زنا کړې وه العیاذ بالله، دا روایت وای صحیح ده. ښه په دې ځای کې بیا نورې خبرې پسې کړي دي، ډېر به مو زړه درد وکړي که دغه نور پسې درته ووایم. لیکن مسلمانانو تاسې راسئ اوس یو ځای ته دا پسې درته ښکاره کړم د الله جل وعلا دپاره. دې ته غوږ ونیسئ. دا کتاب د چا ده؟ دا کتاب الطهاره. کتاب الطهاره دا د خمیني کتاب ده. اوس سم ورته غوږ سئ. دا د چا کتاب ده مسلمانانو؟ د خمیني کتاب ده. كتاب خميني نجس كتاب. کتاب الطهاره لسید خمیني، دریم جلده، 313 صفحه ده. مسلمانانو ښه ورته متوجه سئ. د الله دپاره ورته متوجه سئ. د چا دپاره؟ د الله دپاره. یو صفحه زه شاته راځم، 313 صفحې ته راځم تر څو پورې دا خبره ښه درته واضحه سي. مسلمانانو دې ځای ته وګورئ. په دې صفحه کې 313 دریمه جلده 313 صفحه ده د خمیني خپل کتاب الطهاره. له دې نه پوښتنه کوي وایي د حمامونه پرې مینځل د یهودو نصاراو د نواصبو اهل سنت والجماعت ورته کوي چې دا څنګه دي؟ نو دی د دې جواب ورکوي واما سائر الطوائف من النصاب بل خوارج فلا دليل على نجاستهم. سمرة متوجيسية وایي د نواصبو څوک چې عمر و ابو بکر عائشه و معاویه و عثمان صحابه مني دا ټول نواصب دي. وایي دا ټولې ډلې دي دوی او د خوارجو د دوی په نجاست باندې وایي کوم دلیل نسته، یعنی ښکاره دلیل وایي نسته. وان كانوا اشد عذابا من الكفار. اگر کوي عمر و ابا بکر او ټول اهل سنت والجماعت به له کفارو نه په سخترین عذاب کې په ورځ د قیامت. وګورئ وان كانوا اشد عذابا من الكفار. خاوس وګورئ وس غوږ اوس د رسول الله عزت ته دی وګوره، اوس د رسول الله ناموس ته وګوره، اوس د رسول الله اهل بیت ته وګوره، اوس د رسول الله صحابه ته وګوره. اوس وګوره ای مسلمانه فلو خرج السلطان على امير المؤمنين عليه السلام. دا راځي په دې ځای کې تاسو دې ځایونو ته وګورئ. وایي که څوک د علي رضی الله عنه په خلاف راووتل د معارضي په شکل باندې یا او غرض آخر كعائشه والزبير وطلحه ومعاويه واشباههم. لك عائشه رضي الله عنها طلحه وزبير او معاويه واشباههم، يعني دي منون کی مگو تاسخي. دا راځي وای د دې په نجاست باندې ظاهري دلیل وای نسته. وس وګوري وان كانوا اخبث من الكلاب والخنازير. اگر کوي عائشه و طلحه و زبير و معاويه او د دوی منون کې اگر کوي وای تر خنزیرانو وای خبيث دي، تر سپو وای خبيث دي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. چونکه خمینی خپل خبيث و خنزیر و او نجس و ان كانوا وای د دوی په نجاست باندې ښکاره دلیل وای نسته.
وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير لعدم الدليل من إجماع أو أخبار عليه. ځکه د دې اگر کوي دوی خو خبیث دي تر خنزیرانو وای نجس دي. ام المؤمنین عائشه ښیي ای مسلمانه مور دي ښیي ای مسلمانه د رسول الله عزت دي ښیي ای مسلمانه د رسول الله اهل بیت دي ښیي ای مسلمانه د رسول الله بیبي دي ښیي. طلحه و زبیر جنتی انسانان رسول الله دی جنت زیری ورکړی او دی هغو منونکي تا ته وای وان كانوا اخبث من الكلاب والخنازير. اگر که دی وای تر خنزیر وای خبیث دی و نجس دی تر سپو وای خبیث و نجس دی خو ښکاره دلیل وای موږ نه لرو په دې. اوس تاسې وګورئ دا راځي بلې صفحې ته به راسو بل د هغه مخکینۍ 8 صفحې ته راځو چې خمیني څه وایي. الله دې وکړي چې دا مکتبه را بنده نه سي زه خلاصه سوه دا صفحه یې خلاصه سوه ټول ورته وګورئ مسلمانانو 8 صفحې ته د دې کتاب راغلو دریم جلد دې ځای ته وګورئ. دی اوس فیصله کوي خمیني اوس فیصله کوي وایي وبالجمله لا دليل على نجاسة النصاب والخوارج. د اهل سنت ناصبي دی هر هغه چې ته وایي چې عمر رضی الله عنه مني ابو بکر اول خلیفه مني عائشه او حفصه او معاویه او همدغه شان پسې عثمان ابن عفان وایي د دوی په نجاست باندې کوم دلیل نسته الا الاجماع وبعض الاخبار وشيء منها. بیا اوس دلته وګورئ دی وایي اگر که ښکاره دلیل نسته وان قلنا بكفرهم مطلقا اگر که وایي موږ دا خبره کړې ده چې دوی مطلق کافر دي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. په دې باندې مه غولېږئ ای د چونډۍ مسلمانه ای په نامه مسلمانه ای اخوندانو ای ملایانو د الله په مخ کې به ودرېږئ. دغه دوی چې مخامخ درته وایي اهل سنت دي موږ وروڼه دي موږ په صحابه پسې بد نه وایو. زه د ده په امامانو خبرې در سره کوم د ده په کتابونو په تفاسیرو خبرې در سره کوم. دا تقیه مقیه نوره نه چلیږي. تاسې وګورئ خمیني وایي وان قلنا بکفرهم مطلقا اگر که وایي موږ د دوی د کفر مطلق حکم ورباندې کړی چې اهل سنت والجماعت ټول کافر دي مطلق. ته ورور ورته وایې ته مسلمان ورته وایې ته خدای دې وکړه چې د خور میړه یې جوړ کړې خدای دې وکړه چې د لور میړه یې جوړ کړې د ما کار در سره نسه خو تا ته کافر وایي د تا پلار ته هم کافر وایي. عائشه رضی الله عنها ته تر خنزیر خبیثه وایي العیاذ بالله. صحابه ته تر خنزیرانو خبیث وایي بلکې وایي بل وجوب قتلهم في بعض الاحيان وایي په بعضې حالاتو کې وایي د دوی وژل واجب دي وایي در باندې. دا خمینی زندیق وایي. خمینی وایي تر عائشه رضی الله عنها وایي خنزیر پاک ده. عائشه رضی الله عنها وایي تر خنزیر وایي نجاسه ده. تر سپو وایي طلحه و زبیر صحابه و معاویه دا صحابه ښیي. حلال کې خنزیر خپله خمینی و نجس خپله خمینی و لعنة الله عليه قبحكم الله أيها الرافضة أيها المجوس. تاسو امدا کتابونه د خمیني دا توهین او سپکاوی مو ولیدل. اوس مسلمانانو یو بل کتاب ز تاسو ته خیر یو بل کتاب. دا کتاب د چا ده؟ دا کتاب مسلمانانو ښه راته متوجه سي. لیالي البشاور معلومیږي درته که نه معلومیږي؟ لیالي البشاور سلطان الواعظین دا دی نصیحت کوونکو باچاو السید محمد موسوی شیرازی سیدم ده او شیرازی ده محقق ده سلطان الواعظین ده یعنی باچا دی نصیحت کوونکو ده. دی په دغه خپل کتاب کې په 813 صفحه کې سوای سم ورته وګوري لیالي البشاور سلطان الواعظین شیرازی السید محمد اول جلده او د دې 813 صفحه ده. ښه ورته وګورئ. اما نحن الشيعة فنعتقد موږ شیعه دا اعتقاد لرو دلته وګوره ده ان كل من يقذف اي واحده
من زوجات الرسول صلی الله علیه وسلم وایي هر څوک چې د نبی علیه السلام د یوې بیبي باندې تور ولګوي که هغه عایشه وي که حفصه وي فهو ملحد دا وایي ملحد ده کافر کافر ده ملعون ملعون ده مهدور الدم او د دې وینم باید همدغسې له منځه پسې لاړې سي ښه شك اوس وګورئ تر ټولو معتبر تفسیر قمي عائشې رضی الله عنها ته زانیه ویلي وه نور ثقلین مجلسي وغیره څومره کتابونه مې درته وښودل چا ورته کافره منافقه چا ورته زانیه وایي د نبي علیه السلام په ځوان وغیره دا سید ده بیا داسې ماته ونه وایسه چې قاري صاحب تا خمیني ته کافر و ملحد ویلي دي دا سید ده دا اهل بیت ده د دوی لوی واعظ سلطان الواعظین ده هغه ورته وایي که چا د رسول الله یوې بیبي ته وویل که هغه حفصه و عایشه وي که نورې بیبیانې وي که د هغو په شان کې توهین و سپکاوی ګستاخي وکړه فهو ملحد دا وایي ملحد ده کافر کافر ده ملعون ملعون ده او د ده وینم اته خو پوهېږي ورباندې بشك الله أكبر ښه ای مسلمانانو تکبیر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد تاسې وګورئ بعضې خلقو به موږ ته ویل وایي قاري صاحب دې خلقو ته دې ولې کافر ویلي دي اوس خمیني د دغه سید په فتوا هم ملحد ده هم کافر ده هم ملعون ده سل ترسل قمي مجلسي طبرسي جزائري نور دغه ټول د دوی په فتوا هم ملحد سو هم کافر سو هم ملعون سو داسې شفیع الله مؤمن د عائشې بچي درته ویل نه مو منله داسې د عمر بچي درته عذر کول درته زاره یې کولې چې دا خلق وپېژنئ نه مو منل ما ته مو ویل وایي فتنه پیدا کوې قاري ته فتنهګر یې ما د دوی عقاید درته ښکاره کول په ما دې ټاپې لګولې لیکن نن چې خپل سید ورته وایي څوک چې د عائشې او د حفصې په شان کې ګستاخي کوي دا وایي کافر ده ملحد ده او ملعون ده ګورئ مسلمانانو د چا خو قدر نه کویه په ژوندون خو مو د چا قدر نه ده کړی لیکن دا قدر به بیا هغه وخت کې درته معلومیږي چې کله وخت کې بیا د خلقو ته په مړو سترګو ګوري او مړې سترګې مو ورته نیولې چې د خپل ایمان او د رسول الله دفاع نسي جیني کولی بیا به په هغه وخت کې تاسو ته د یو چا قدر درته معلومیږي بل وخت کې نه درته معلومیږي تاسې اوس راسئ دا څومره کتابونه قمي تفسير القمي عائشة رضي الله عنها وفاحشة والعياذ بالله أو مهدي برازي ويحد ورباني جاركي لقبر بيور عباس نور الثقلين نعمة الله جزائري مجلسي دا سيدان دي لوي مراجع لكن تاسي راسي مسلمانانو يو دوا خبري نوري درتا خيمة يو دوا خبري نوري درتا خيم يو دوا خبري نوري درتا خيم تاسي دي زيت وقوري دا كتاب دي شاده مشارق أنوار اليقين ده مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين لدي كتاب يوصل تلور دير سما صفحة ده تاسي وقوري عائشة رضي الله عنها إمام حسن عليه السلام تا سكال سر يوزايسو فاتحيته ورتراغ لدي علي رضي الله عنه فاتحيته سيغ شهيد نو حسن عليه السلام مرتويل يوخي ويموغ د تا په کور کې ګرځېدلو نو یو صندوق و د تا د وسپنې او د تا د یو وسپنه باندې لاس خوږ سو نو موږ یو جردن اخضر فيه یو داسې شی موږ راویستل چې تا په هغې کې جمع کړې وې پیسې من خیانه په زنا باندې د هغه پیسې جمع کړې وې حتی اخذت منه 40 دینارا تر څو وایي ما له